الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق الله العظيم. مؤمنان ورونو، مؤمنات خوندو، د زمانې په ډیر پرفتن دور کې وسیو. له الله څخه به په هر وخت کې غواړو چې الله دې له خپل ایمان سره کامل ایمان سره محفوظ وساتي. د سورة النجم په 22 آیت مبارک کې الله عزوجل راته فرمایي، حکم کوي فلا تزکو انفسکم، ځانونه مه سپینوئ، هو اعلم بمن اتقى، الله ښه علم لري په هغه چا چې هغه ویریږي له الله، تقوا لري، قبول له الله ته. د ما مؤمنانو ورونو، په دې نږدې شپو کې مې د یو ډېر محبوب شخص په باره کې چې د ما په غیاب کې ډېر محبت و مینه ده ورسره، د هغه په باره کې مې واورېدل چې هغه په یو بیانیه کې څه مطالب داسې ذکر کړي دي، او دغه نن د مجازي صفحاتو په شکل باندې ویډیوګانې یې راښکاره کړي. خلاصه د خبرې په دې کې ده چې هغه وایي چې که څوک له خپل مرشده استاذ څخه د استفادې لپاره بل مرشد ته او بل بزرګ ته ورغی، نو دا مشرک سو، د شرک عمل وکړو، یعنی داسې عمل یې وکړو چې دا نابخښودني ده. او فرمایي اولیاء الله مظهر د صفاتو د الله دی، نو لکه څرنګه چې الله شرک نه بخي او یا الله سره مشارکت کول شرک بلل کیږي، نو مرشد سره مشارکت هم شرک بلل کیږي. او دا آیات په دلیل کې فرمایي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله عز وجل بخشش و مغفرت و بخنه نه کوي د شرک له الله سره، او موږ ته وایي امر ده چې تخلقوا باخلاق الله، تاسې به هم دغه شرک نه بخئ. ویغفر ما دون ذلك، او الله له شرک نه لاندې ګناهونه که یو څوک له هغو ګناهو سره بې توبې هم له دنیا تیر سي، د هغو بخنه الله پاک کوي لمن یشاء، چاته یې چې خوښه سي. نو موږ چې الله مامور کړي یو په دې باندې چې تخلقوا باخلاق الله، نو موږ په دې مکلف یو چې موږ به هغه شرک نه ورته معاف کوو او نورې کمیانې کاستیانې ورته معافوو. چې دا ماته ډېر سخت دروند را باندې تمام سو دا کار، چې یو دا تصوف خو هغه حقیقت ته په دین کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه را شروع ده چې اول مرشد د موږ ده تر ننه پورې، او په تاریخ د اسلام کې په لکونو او په کروڑونو اولیاء کرام، بزرگان، مرشدین، استادان تیر سوي دي. دغه نوم د تصوف که څه هم وروستنی ده، حضرت امام علي ابن عثمان حجویری جلابی غزنوي هغه مبارک په خپل کتاب کشف المحجوب کې فرمایي چې حقیقت و مطلب دی تصوف په صدر د اسلام کې په صحابه او تابعینو ټولو کې وو، خو دا اصطلاح نوم یې نه وو. نن اصطلاح ډیره عامه ده، خو حقیقت و معنا یې بیا نسته. دا امام حجویری رحمت الله علیه وایي په 400 سنه کې پیدا ده، په 455 کې وفات شوی. د ما مؤمنانو ورونو،
په دې بیان کې دا شخص مبارک دا هم وایي چې تاسې به له خپل پیر و مرشد سره داسې عمل کوئ، داسې ادب به کوئ چې د هغه په مخ کې به نفل نه کوئ. سبحان الله، دا څومره سخته او درنه خبره ده. دا به د کوم کتاب کې ثابته سوي؟ دا به څرنګه ثابته سي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې تشریف لارو او صحابه کرام به مسجد نبوي ته ورننوتل، نو بې له اجازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم به دوی نفل نه کول. در حالی کې چې حدیث مبارک ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسې مسجد ته داخليږئ تر هغو مه کښېنئ تر څو پورې د تحیة المسجد نه یاده کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بې له امر او له حکم او له اجازې تحیة الوضو به نه یې کړي، صلات اشراق به نه یې کړی، صلات الضحا به نه یې کړي، اوابین به نه یې کړي. دا به څرنګه ثابت کړو؟ د صحابه په مخ کې به تابعینو نه یې کړي. د یوه صحابي درجه په ټولو اولیاءو د مخ د زمانې باندې له هغه وخت رانیولې پس له صحابه و تر دې ننه پورې او لیست چې څومره تېرېږي په دغه ټولو باندې د یو ادنا صحابي مرتبه پورته ده. هغه اولین مرشدین وو. د هغو مرشدینو په مخ کې کته لاندې تابعینو او تبع تابعینو نفلونه نه کول. دومره خبره دا کوي چې تاسې کوم ذکرونه په قرآن عظیم شان کې پیدا کوئ، په حدیثو کې معلوموئ، تبلیغیان یې درته وایي، د فضایلو په کتابو کې درته معلومیږي، هغه ذکر تاسې مه کوئ تر څو چې د مرشد اجازه نه وي. که تاسې بې د مرشد له اجازې چې د هغه ذکر ویل شروع کړل، نو تاسې ته به د اصلاح په بدل په عوض باندې په تاسې کې فساد پیدا کوي، والعیاذ بالله. چې دا هم ډېره لویه خبره ده. په سورة احزاب کې 40 آیت مبارک کې الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای مؤمنانو الله زیات زیات یادوي. امام مجاهد رحمه الله فرمایي چې هو ان لا ينساه ابدا. اذکروا الله ذکرا کثیرا مطلب دا ده چې هیڅ وخت به الله دې تعالی ذهن نه وځي. د ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه په روایت کې ثابت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو حدیث قدسی مفهوم راته بیانوي. یقول ربکم انا مع عبدي ما ذکرني وتحركت بي شفتاه. زه له خپل بنده سره ملو ملګری یم تر څو چې ما یادوي او تر څو چې د ما په ذکر باندې سونډې خوځېږي خوري. اوس د دغه آیت تخصیص یا د دغه احادیثو تخصیصونه په اجازت د مرشد سره په کوم تفسیر کې موږ پیدا کوو؟ په کوم کتاب کې به موږ پیدا کوو؟ دا مقید دی په دې سره چې مرشد به یاري اجازت ورته کوي. د دې مطلب دا نه ده چې تصوف العیاذ بالله له شریعت بدل شي ده. تصوف عین شریعت ده. تصوف په قرآن عظیم شان باندې ثابت ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه لویو مناسبو کې تزکیه او تصوف ده. په کلمه کې ثابت ده، په سورة فاتحه کې ثابت ده، په احادیثو کې ثابت ده. حضرت جبرائیل علیه السلام چې کله راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کوي فاخبرني عن الاحسان. د موږ خوږ پیغمبر جواب ورکوي چې احسان، تصوف، تزکیه، اخلاص دا ده چې ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ته به د الله په عبادت کې داسې مشغول یې لکه چې الله تا ویني، ته الله ویني. دا خو په اجماع د امت باندې ثابت ده، په قیاس باندې ثابت ده. تصوف حق لار ده. نو ځکه امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي
چې هغه ایمان د متصوفینو ده. په خپل کتاب کې چې هر څوک لاسرسی ورته لري اصناف المغرورین، په اصناف مغرورین نومي کتاب کې د مبارک فرمایي چې په دغه زمانه کې خپل 1400 کاله 1100 کاله مخکې دوره ښیي چې په دغه زمانه کې ځینې په متصوفینو کې داسې مغرورین ستا چې دوی دوکه دي په دې باندې چې د دوی حلیه، لباس، قبا، جغه دا د پیر ده، دا د مرشد او د بزرګ ده، او په منطقو په حیبت باندې بیانونه کوي، حیبت او دهشت لري، په خلقو باندې سام لري. نو چې کله دوی دا محسوسه کړه چې یاره دا څه خو راکې سته، نو فشابه الصادقین من الصوفیه فی زیهم وهیئتهم والفاظهم وآدابهم ومراسمهم واصطلاحاتهم. دا د امام غزالی صاحب الفاظ دي او مشابهت یې ورسره وکړو هغو سره له صادقینو سره په جلوس کې علی السجادة مع اطراق الرأس وادخاله في الجیب کالمتفکر، چې په مسله باندې هم دغسې ناست او سر یې ټاچولی ده، په مراقبه ده، سر یې ګریوان ته کته کړی ده لکه یو عظیم متفکر چې ده او د خدای په انوارو کې مستغرق شوی. حتی وای دوی د نفس و د هوا په محبت و په عشق کې په داسې حد کې دي چې ویتحاسدون علی النقیر والقطمیر، دوی په نقیر و قطمیر په معمولی شیانو باندې یو له بل سره حسد کوي. او یمزق بعضهم اعراض بعض مهما خالفه في شيء من غرضه، د یو د بل عزتونه لوټوي، په یو بل باندې تهمتونه بهتانونه لګوي په معمولي یو څه کې چې مخالفت د دوی د غرض څخه راغلی. نو امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې هؤلاء مغرورین، دا مغرورین دي او یو ډیر قبیح مثال د عجوزې ښځې پې تېر کړی، هر څوک یې کتلی شي. فرمایي ادعت علم المکاشفه، د مکاشفې د علم دعوه لري، ومشاهدة الحق د مشاهدې د حق دعوه لري، ومجاوزة المقامات د طی کولو د ټولو مقاماتو دعوه لري، والوصول الى الشهود د شهود مقام ته د رسیدلو دعوه لري، د قرب مقام حاصلولو دعوه لري. او د دې دعوو په وجه باندې چې دوی ځان داسې بولي ينظر الى الفقراء والمقرئين والمفسرين والمحدثين واصناف العلماء بعين الازدراء. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې دوی فقراو د وخته، قاریانو د کتاب الله ته، مفسرینو د قرآن ته، محدثینو د سنتو ته، مختلفو طبقو د علماو ته په سترګو د حقارت سره ګوري، ځکه دوی وایي چې موږ حق ته وصل یو او تاسې پاته یاست، او موږ مقربین یو تاسې اسفلین یاست. د امام غزالی رحمت الله علیه فتوا دا ده، فیصله یې دا ده چې وهو عند الله من الفجار المنافقین العیاذ بالله. دغسې کس چې د هوا او د نفس غلام ده، دا له فاجرانو او له منافقانو څخه ده. او عند ارباب القلوب، او په نزد د اهل صفاو باندې، د واقعي اهل صفاو باندې، د واقعي صاحب دلانو صوفیانو باندې، من الحمقاء الجاهلین، لکه مقلانو جاهلانو څخه دي. او امام غزالی صاحب وایي چې ولا یراقب قلبا سوا اتباع الهوا، دوی د زړه هیڅ اصلاح نه ده کړې سوا له مراقبت له اتباع د هوا او د خواهشاتو، وتلفیق الهذیانات، او د چټیاتو سره پیوند کولو سره راجمع کولو. ولو اشتغلوا بما ينفعهم كان احسن لهم، که چېرته دوی مشغول وای په هغه څه باندې چې هغه د دوی آخرت پې جوړېدی، له الله سره یې واقعي قربت حاصلېدی، قبولیت یې حاصلېدی، په همدومره مشقت باندې چې دوی یې خالي د نفس په غلامي کې کوي، دا یې د الله دپاره کړي وای،
نکان احسن لهم دا به دوی ته ډېر ښه الله عز وجل دې موږ ته د حق د اتباع د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم زه بلال خوب ولی جهان ویښوم زه بلال خوب ولی جهان ویښوم